د افغانستان هند او پاکستان غټ جنجال په صدا وسویل شوی. ګران اوریدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور له خپرېدو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه او یو او بل د پاکستاني طالبانو او جیش محمد لشکرې طیبه په ملاتړ تورن کړل. د ملګرو ملتونو راپور کې راغلی وو چې طالبان، القاعده او نور ترهګر لا هم په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د دې خبرې په تایید د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان انوار کشریو وویل چې پاکستان رښتیا هم د نړیوالې ترهګرۍ مرکز دی. هغه تور پورې کړ چې ګڼې ترهګرې ډلې په پاکستان کې خوندي پټن ځایونه لري او افغانستان ته وسله وال لیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له پاکستانه پوښتنه وکړي او پر دې هېواد د بندیزونو پر لګولو غور وکړي. د نوموړي د دې څرګندونو په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړ چې په اصل کې هند په افغانستان کې د پاکستان پر ضد وسله والو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت ادعا کړې چې د ملګرو ملتونو راپور د پاکستان د دې دریځ ملاتړ کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې او د هند په مرسته د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي. پاکستان وایي چې هندي جنګیالي په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې سره یو ځای شوي دي. پاکستان هم دا راز تور پورې کړی چې هند د افغان سولې بهیر ګډوډول غواړي، خو پاکستان نړیواله ټولنه له دې ګواښه خبره کړې ده. د هند او پاکستان له دې جنجال وروسته د افغانستان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې پاکستاني طالبان د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د پالیسۍ له مخې یوه ترهګره ډله ده او لاسونه یې د افغانانو په وینو ککړ دي. بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان، لشکرې طیبه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي خوځښت او د داعش خراسان ډلې سلګونه جنګیالوی نیول کېدل د ترهګرۍ پر ضد د افغانستان هوډ ثابتوي. دوی وایي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد استعمال کړي. په هر حال تاسو د دغه جنجالونو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.